خشم خو نشه وکم خراب شم مړه خشم خو نشه وکم خراب شم زه چې خپله تماشه وکم خراب شم. منیره ته زمانه تپوس مه کوه چې څنګه زه چې تا ته کله ښه وکم خراب شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ویډیو سره پرو ګورو ویډیوز کې کوي مسنګ تاسو په انټرو کې ویډیو کتل ځکه چې ویډیو څنګه جوړیږي. نو ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده. لټول نو مخې تاسو الرټ موشن ځان ته ډاونلوډ کې چا سره نوی لینک لاندې ډسکرپشن کې پروت د لاغ ځان تاسو کول شي د ځان ته ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله مو اداره ډاونلوډ کې دا به تاسو سمپل اوپن کړئ. بیا د پلس آیکن ته استخکاری د باندې به یو پر کلیک واخلئ. ولته خپل ریش سلیکټ کې کوم ریش باندې تاسو ویډیو جوړوي. بل ته لاندې لیکلي کریټ پروجیکټ د باندې به یو پر کلیک واخلئ. ملګرو بیا د پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ. میډیا باندې به کلیک واخلئ. دلته به تصویر را واخلئ کوم تصویر باندې تاسو ویډیو جوړوي. ملګرو بیا د تصویر باندې به کلیک واخلئ. برته استخکاری د پلس آیکن د باندې به یو پر کلیک واخلئ. ملګرو بیا برته استخکاری د درې ډاټ د باندې به یو پر کلیک واخلئ. فیل کمپوزیشن ورپسې وي دا تصویر به د قشنت راغړ سي. ملګرو بیا د خلیج باندې به کلیک واخلئ او دنه بیک سي. ملګرو بیا به د پلس آیکن باندې کلیک واخلئ. دلته به شیپ باندې کلیک واخلئ. دغه شیپ به تاسو سلیکټ کړئ. برته استخکاری د درې ډاټ د باندې به یو پر کلیک واخلئ. فیل کمپوزیشن د تبم د قشنت د فیل کمپوزیشن انتخاب کړئ. او بیا ملګرو تاسو دغه کلر تاسو د ښکاری د کلر باندې به یو پر کلیک واخلئ او دغه یو اپشن تاسو ښکاری د باندې به کلیک واخلئ. کله مو د باندې کلیک واخلئ دا بر نه دا تورې سچ تاسو ښکاری دا به دا شانته دغه مابین ته راولئ او دا بر د لاندې به تاسو ښکاری د سپینې حصہ دا هم د قشنته راولئ او د مابین کې به د لیکه به دغه مابین کې د صحیح ور ولګوي. ملګرو کله مو د قوله کو تاسو د خالي ښکاری د باندې یو پر کلیک واخلئ او دنه به بیک شي. به دا شیپ باندې به کلیک واخلئ. دغه د تاسو ښکاری د بیلډینګ لیکل د باندې یو پر کلیک واخلئ او دلته به تاسو ښکاری د لیټن د باندې به کلیک واخلئ او سکرین به ورپسې وي د قشانته. ملګرو به د پلس آیکن باندې به کلیک واخلئ او به دغه د اډیو باندې به کلیک واخلئ او بیا دغه اډیو به راواخلئ. د قزینه یو اډیو چې کوم اډیو باندې تاسو ویډیو جوړوئ بیا د خلیج باندې به کلیک واخلئ. ملګرو بیا که چیرته غواړئ تاسو 10 سکند ویډیو جوړه کړئ د 10 سکند به دا ویډیو د قشانته رامخکې کړئ او د اډیو باندې به کلیک واخلئ. دغه یو اپشن تاسو ښکاری د باندې به کلیک کړئ او د فالتو حصہ باندې به کلیک واخلئ او برته ښکاری د ډیلیټ علامه د باندې به کلیک واخلئ او دا به ډیلیټ شي. ملګرو به دغه یو اپشن تاسو ښکاری د باندې یو پر کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به بیا ورپسې وي او بیا د تصویر باندې هم د قشنت کلیک او دغه یو اپشن به ورپسې وي چې د تصویر هم د قشنت راغړ شي. ملګرو بل دغه ویډیو نو تاسو بیک شي. بیا دلته لاندې لیکل د پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ او دغه یو پروجیکټ د موږ سره دغه پروجیکټ لینک هم تاسو لاندې ډسکرپشن کې درکم لاغزن تاسو کول شي دا پروجیکټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ. ملګرو دا پروجیکټ باندې به کلیک واخلئ او ملګرو پر به تاسو ښکاری د ایموجی باندې به کلیک واخلئ او دغه یو کاپی علامه تاسو ښکاری د باندې به کلیک واخلئ او دلته به کاپی لیر کړئ دا او دغه پروجیکټ هم به وځي ملګرو او تر اوسنۍ ویډیو ته به لاړ شئ. دغه ویډیو ته دلته چې کله لاړئ بیا د کاپی علامه تاسو ښکاری د باندې به یو پر کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر ورپسې ووایي. بیا د ایموجی باندې به کلیک واخلئ او دوه پرې دغه شی علامه تاسو ښکاری د باندې به کلیک واخلئ او دغه یو اپشن به ورپسې ووایي د قشانته. ملګرو کله چې تاسو د ایموجی بدلوئ به نور ایموجی لګوئ نو دغه ایموجی باندې به یو پر کلیک واخلئ او دا ډبل ای تاسو ښکاری د باندې به کلیک واخلئ او دا ایموجی به دغه جنه پاک کړئ د قشانته تاسو به نور ایموجی دلته ولګوئ. ملګرو بیا دا ټیک مار باندې به کلیک واخلئ او دلته فونټ هم سلیکټ کړئ. دلته به راشئ دغه فونټ لینک تاسو لاندې ډسکرپشن کې درکوم لاغه ځین تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ. دغه آیفون 14 iOS 14 مې ورته لیکلي دغه فونټ باندې به یو پر کلیک واخلئ بیا دا ټیک مار باندې کلیک کړئ. ملګرو بل د ویډیو نو بیا بیک شئ او دلته زه دغه لینک درکوم تاسو لاندې ډسکرپشن کې د پروجیکټ ما ځان ته ډاونلوډ کړئ. ملګرو به دا لاین تاسو ښکاری د لیکل ما ورته کړي دغه لیکلو باندې یو پر کلیک واخلئ او دا کاپی علامه ښکاری تاسو دا کاپی باندې به کلیک واخلئ دلته به دا کاپی لیر کړئ او بیا ول د پروجیکټ نم بیک شي د قشانته. تر اوسنۍ ویډیو ته بیا لاړ شئ ملګرو تاسو به دا ساوند اورئ. دا ویډیو په پلی کوي دا ساوند اورئ کې چیرته تاسو دا لیریکس د ساوند دغه ځینه شروع کیږي نو دلته به تاسو دا ویډیو سټاپ کړئ یو پر او بیا دا کاپی علامه تاسو ښکاری د باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر ورپسې ووایي. ملګرو به دا لیکل به د قشانته لیک رامخکې کوي لیکلو باندې به کلیک واخلئ د لیریکس باندې او ډبل ای تاسو ښکاری د ډبل ای باندې به کلیک واخلئ او دغه لیکل چې کوم یو دي دا باندې تاسو پاک کړئ تنه او دلته به تاسو خپل لیریکس ولیکئ د ساوند چې کوم لیریکس یا مغه لیریکس به تاسو دلته ولیکئ. ملګرو بیا بره تاسو ښکاری د فونټ باندې به یو پر کلیک واخلئ او دغه فونټ لینک به تاسو لاندې ډسکرپشن کې درکم لاغزن تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله مو دلته دا فونټ تاسو سلیکټ کوئ دلته تاسو دا
د ټیک مار له مخ کاری د ټیک مار باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ. بیا ملګرو دلته موومنټ ټرانسفر لیکلي دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دغه یو آپشن باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل به دغه شانتې لږ واړه کوي دغه شانتې. او بیا دا بره ته چې څلور غش ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دا لیکل به دغه شانتې لږ بره بوځئ دغه شانتې. دغه د به ور فیټ کوي. ملګرو بیا دا خالي ځای ته چې ښکاري د باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ. ښه ملګرو بیا به دا ساوند اورو کې چېرته یې ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمېږي نو دلته به ویډیو سټاپ کوئ او دغه لیرکس باندې به یو پیره کلیک واخلئ او بیا تاسو ته دغه یو آپشن ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه غشي علامه چې تاسو ته ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک کوئ. ملګرو بیا دا لیکلو باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته کاپي علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به کاپي لیر کوي. ښه ملګرو بیا به دا ساوند اورئ که چېرته دوم لیرکس یې تاسې دغه ځای نه شروع کېږي نو دلته به ویډیو تاسې یو پیره سټاپ کوئ او دغه کاپي علامه ته چې ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به فیسټ لیر دلته ورپسې ووایي دغه شانتې. ملګرو بیا به دا ویډیو تاسې پلی کوئ که چېرته دوم لیرکس دغه ځای کې ختمېږي نو ویډیو به دغلته سټاپ کوئ تاسې یو پیره او بیا دغه لیرکس باندې به کلیک واخلئ او دغه یو آپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه شي علامه ته چې ته ښکاري دا دې خواته نه دغه باندې به کلیک کوئ دغه شانتې. نو ملګرو درېیم او څلورم لیرکس هم همدغه شانتې ولیکئ تر اخره پورې کله ښه ملګرو کله مو چې دا ټول ساوند ولیکئ نو بیا دا اولني سر ته به تاسې راشئ پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ که تاسې چېرته تاسې سره یو لوګو وي که نه همغه د یوټیوب یا د بل څه لوګو تاسې سره وي همغه لوګو به دلته ور فیټ کوئ. نو ما سره د یوټیوب لوګو ده نو دغه زه ور فیټ کوم. نو دغه لوګو باندې به کلیک واخلئ دا بینجي ورته ویل کېږي نو دا پلس ایکن باندې به بیا کلیک واخلئ او دا بینجي به دغه شانتې د ښه ملګرو بیا تاسې ته ښکاري دا بینجي دغه به د دې ایموجي نه لاندې دغه شانتې ور فیټ کوئ. بیا یو پیره به دغه بینجي باندې به کلیک واخلئ او دغه یو آپشن ته چې ته ښکاري دغه باندې به دوه پیره کلیک واخلئ او دغه یو آپشن به ورپسې ووایي دغه شانتې. ښه ملګرو زه اوس تاسې ته دا ویډیو پلی کوم نو دا لیکل به زموږ دغه شانتې راځي. ښه ملګرو کله چې تاسې دا ویډیو سیو کوئ نو بره تاسې ته دغه یو آپشن ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او هلته به ایکسپورټ پې ووایي دغه شانتې. ښه ملګرو دا ویډیو موږ سره ګیلري کې سیو شي. ښه ملګرو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ما درکړه اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.